وفات شو بروس کی یو ځای دی خرطنګ ورته وي هلته ښخ چې دی څه وخت کې ښخولو نو د قبر نه شغلې د خوشبویۍ راووت او دا ملک ټول معطر شو د قبر دا خاورې به خلکو تختولې نو شپږ میاشتې د امام بخاري رحمت الله علیه د قبر خاورې چا نه پرېښودې خو چې ډېری به یې جوړ کو خلکو به وتښتول نو دا وخت بزرگان را جمع شو دعا یې وکړه چې یا الله دې قبر نه دا اثر لرې کا چې دا تربت باقی پاتې شي عزیزانو دا بارها شوي شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه په خپل کتاب عرف الشذی کې لیکلي دي د یو راوي متعلق چې دا راوي عند المحدثین ضعیف دا راوي د محدثینو په نسبت باندې کمزور ہے لیکن د راوي د تقوا دا عالمو تقوادار دومره چې قبره يفوح حين دفنا چې څو وخت کې د خخیده نو د قبر نه وړاندې نه خوشبویۍ راووت نو زما عزیزانو عرض دا چې دا خلقو ائمه محدثین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته کوم سینو چې برای راس حدیث ثبت کړي هغه سینو نه اخذ کول د حدیث او د روایت په دې رنگ باندې ائمه محدثین داسې ورپسې ملنګان یو راوی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې په تمام ذخیره حدیث کې د دنیا ډېر روایت د بل چا نه نشته ابو هريره ورته ځکه وایي چې د ده یو پیشو ساتلی و هره په عربي کې پیشو ته وایي نو پیشو به کله کله د لستوڼي کې پټه کړې نو حضور علیه السلام ولیده او وی فرمایل چې ته خو ابو هريره د پیشوګانو پلار یې پیشو سره د پیشو یې سره لکه صحابهو کې بعضې ماشومانو به بلبل ساتلی حضور علیہ السلام بچ ولیده نو ورته به ویل چې یا ابا عمر ما فعل النغیر ابا عمر بلبل دې څه شو کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم